السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم تاسو به ټول په خیر خیریت سره وئ او په امن به یئ، جوړ به یئ، تازه به یئ. او زه نن ډېر زیات خوشحاله یم. ما وی چې یو څو شعرونه خپل مینهوالو ته یو ډالۍ کړمه. یو څو شعرونه مې نوي ضبط کړي دي، دا واورئ. او دا زه چې بې مصنوعي رنګ روغنه ښکلې یم، دا مې د حاجي د سوي لاس غوندې ساتلې یم. مور مې د مینې په سیزنۍ کې کلک تړلې یم. او ما ته مې ترونو یو نیم ټیک ټکې د حجرې ویلې، په ما دا څه جوماته سکول زما بیبي ویلې. او یو دوه درې شعرونه نور دي چې زه په تمه د سبا یم چې قسمت به مې بدل شي. زه په تمه د سبا یم چې قسمت به مې بدل شي. هر سبا چې کله راشي د سبا نه مې نفرت شي. وی دا هپه هپه یاران به ټول رضا کم، دا هپه هپه یاران به ټول رضا کم. ای پیسې که چېرې لږ شانتې وفا دې وکړه. او خدای د یو بلال د یو اذان د برکته د دغې سپین نه مخکې دغه تور جنت ته بوځه. او ما که څه ګناه کړي نو وی ماله سزا راکړه، زما په ثوابونو زما مور جنت ته بوځه. ډېر ښه.